طالبانو ته د ډاکټر محمد اشرف غني مهمې خبرې دا چې ډاکټر محمد اشرف غني په دغه خبرو کې طالبانو ته څه ویلي. ملګرو که غواړئ چې په دې حقیقت ځان پوه کړئ د ویډیو تر پای سره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ښاغلي غني چې د جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته په متحد عربي اماراتو کې اوسیږي وایي خلک نه غولیږي او د هغه څه له مخې قضاوت کوئ چې تاسې وینئ. تیر کال هم محمد اشرف غني په خپل اختریز پیغام کې د مشروع نظام په ژر جوړېدو ټینګار کړی و او ویلي و چې د طالبانو حکومت د افغانستان مسله نشي حل کولی. افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نږدې 3 کلنه شوه خو تر اوسه یې حکومت چارسنبالي دی او د سیاسي د راتلونکي په اړه روښانه تګلاره نشته. طالبانو خپله واکمنۍ مشروع بولي او ادعا کوي چې د خلکو ملاتړ ورسره دی. خو د طالبانو ځینې اړوند کسانو هم ظاهراً له دې وضعیت خوښ نه دي. په یو نسبتاً بې ساري توګه پاکستان کې د طالبانو مخکنی سفیر او د ګوانتانامو پخوانی زنداني عبدالسلام ضعیف د طالبانو مشر په غوږ وهلی او ویلي دي هر امیر چې د مطلق امر واکمن شي د وخت په تیریدو مطلق مستبد کیږي. پایله کې غوره مالان ځان ته نږدې کوي او د پوهې خاوندان له ځانه لرې کوي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.